پته نشته چې د نبی اسلام په سنتو پورې د خلکو د خندا د څه د وجې نه راغسې د چا په مفادو باندې لګیا دي چې ټیک ټاک یو داسې کم اصل څیز داسې یو دغه راوتی دی چې د نبي علیه السلام سنت هم درنه هېر کړي چې دومره ښایسته ګیره تا پرېښې ده د هغې باوجود ته لګې د نبي علیه السلام په سنتو پورې ملنډې کې پیشاړې کې نظر ته هم چې د ځانه بدک جوړ کړه بیا وځه دې معاملې ته دې لینډ ته وځه بیا به در باندې خلک شاباسۍ به درته هله وایي اوس در باندې خلک لعنت وایي په تا باندې لعنت د دې ټولو خلکو د الله تعالی طرفه په تا باندې لعنت چې تا د نبي علیه السلام په دومره ښایسته سنتو پورې ملنډې وکړې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو میل درم چې ښه وئ. ملګرو زما په سیټ باندې دا ویډیو تاسو ته ښکاري یقینا چې د څومره ښایسته ګیرې ده د نبي علیه السلام څومره ښایسته سنتې پرېښي دي نو په دې ورته شاباسۍ هم ورکوم خو یو کار داسې کوي داسې غلط داسې د بېغیرتوب کار کوي چې هغه د نه کېدو کار دی څومره د شرم کار کوي چې کمیز ته د نشته دی په داسې ډول لګیا دی زما په خیال ټیک ټاک دی نو په ټیک ټاک د نه غواړي څه چې تا خو ځان په شرمونو د خدای تعالی شرموله ټول په ده باندې لعنت وایي دا ویډیو سره مخکې شیر کوي دلته په کار دا دی چې ځان نه بیا ته بالکل اجرا جوړ کړي او بدک ته جوړ کړه بدک ته ځانه جوړ کړه بیا دا چلونه کوه دا به ستا سره خوند کوي ځکه چې تا دومره ښایسته ګیره پرېښې ده زموږ د پیغمبر په سنتو باندې روانې دغه سنتو باوجود دا ته د سنتو ګستاخي کوي د سنتو پورې ته ملنډې کوي چې یار دا چل کومه دا ویډیو به تاسو ته ښکاري ویډیو په اخر کې لازمي بیا په خپل باندې مو ګوري خپل کمنټس هم راکړئ چې یار دا څومره د بېغیرتوب کار ده کړی ځکه چې دلته په کار دا دی چې یار دا ګیره وخوري یا د هر څه بیا وخوري نو بیا چې څه کوې کوه خو د په دې ګیره باوجود چې ته دا کار کوې دا په تا پورې ښه نه ښکاري خدای دې ځای چې تباه برباد کړه دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ ویډیو لازمي اصل کې دا د ټیک ټاک د لاسه په ټیک ټاک کې او دا اوس خدای خبر چې دا ګوره لیونی خو ته خو لیونی نه دی ځکه چې دومره ښایسته ګیرې پرېښې ده څومره د نبي علیه السلام څومره ښایسته سنت یې پرېښې ده څومره مزه پورې کوي نو اوس په ډېر ملګري وو چې یاره ستا ګیرې ونشي بهرحال موږ د الله توفیق راکړي خو د چې کوم دي دا د په سنتو پورې ملنډه ده چې یاره ته په سنت دا دومره ښایسته سنت ته پرېښي دي د نبي علیه السلام او د هغې باوجود ته سندرې وایې کله کمیس دې نشته څه نه خرې کوې څه نه خرې کوې ما ته خو دا ویډیو دوه درې ملګرو راولېږه نه ځکه مې پیسه ووې نو که چېرته دا داسې په رښتیا دی او دا د ملنډو دپاره کړی ټول پې لعنت ووایي ستاسو کمنټس په غواړم او په کمنټس کې په ده باندې لعنت ووایي دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ یاره چې داسې د ټیک ټاک چې کوم داسې د نبي علیه السلام سنت یې پرېښي او په ټیک ټاک باندې داسې ویډیوګانې کوي ملنډې کوي نو دې خدای تباه برباد کړي خپل کمنټ ضرور راکړئ ویډیو سره مخکې شیر کړئ.